نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. كيف حالكم؟ بخير؟ درنو او قدرمنو دوستانو ستړي مشه او په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. پر تیر درس کې مونږ 20مه صفحه لوستې وه، نو پیل په 28مې صفحې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الثانیه، دویمه برخه. الدرس الثامن، اتم درس. المفردات معنا لغاتونه. العرض وړاندې کول. انظر وګوره واستمع غوږ ونیسه واعد تکرار کړه. دوستانو دلته لغاتونه دي چې زه به تاسو ته وایم، تاسو هم د خپلو ځانو سره تکراروئ او ما پسې وایئ. سوره، سورة، سورة معنا انظور. سوره معنا انظور. عکس. اسرة، اسرة، اسرة کورنۍ. ګوره کورنۍ د پلار ده، مور ده، اولادونه دي. والد، والد، والد پلار. والده، والده، والده مور. هم پلار ته اب ویل کیږي، صحیح، الاب پلار، او والد هم ورته وي، او مور ته الام او والده، دا دواړه ورته ویل کیږي. جد، جد، جد نیکه. وګوره په انځور کې ښکاري نیکه. جدتن، جدتن نیا. ابن، ابن زوی. ابنتن، ابنتن لور. عم، عم، عم کاکا. عمتن، عمتن عمه. اولاد، اولاد زامن یا بچیان. مفرد ولد ده. ولد یو هلک ته وي یا یو زوی ته، او اولاد جمع ده. شجرة، شجرة ونه، چې د دې جمع اشجار ده، چې هغه وروسته وایي انشاءالله. مسجد، مسجد، مسجد مسجد. سمنګه هم موږ تاسو هم ورته مسجد ویو، او د دې جمع چې ده مساجد ده. مصلى، مصلى جانماز. غرفة، غرفة، غرفة کوټه. آذان الفجر، آذان الفجر، آذان الفجر د سهار آذان. القرآن، القرآن، القرآن قرآن کریم. معطف، معطف جاکات. نظارة، نظارة چشمه عینکی. حمام، حمام
حمام. تشناب که مونږ تاسو ورته یا حمام مونږ تاسو ورته وایو. یتوضأ او دس کوي. یتوضأ او دس کوي. یقرأ لولي، یعنی اوس لګیا د لولي فعل مضارع ده، لوستل کوي. یصلي مونځ کوي. معلمة ښوونکي. الوحدة الثانية دویمه برخه. الدرس الثامن اتم درس. التدريب اول لمړی تمرین. استمع غوږ ونیسه ثم ضع علامة الصح على الصورة المناسبة، او بیا وروسته صحیح علامه په مناسب انځور باندې کېده. دلته موږ سره شپږ انځورونه دي یا شپږ تقریبا څو انځورونه دي؟ 12 انځورونه دي، خو دا په شپږو هغه تقسیم شوي چې په هر چوکاټ کې دوه انځوره دي. زه تاسو ته د یو نوم وایم، تاسو عمل ته ټکمار وکوئ. یو کوم انځور سره چې سمون خوړه په همغې باندې ټکمار وکوئ. والد، الواحد، والد کومه ده دې دواړو کې دې انځورونو کې؟ دا ده نه، دا والده ده. نو والد پلار دا ده، دلته به ټکمار وکوئ. الثاني دویم ترازو. المسجد دې دواړو کې مسجد کوم یو ده؟ نو هر یو چې مسجد نو هلته به ټکمار وکوئ. نو دا مسجد ده، دلته به ټکمار وکوئ. البنت ابنة یا بنت. ابنة کوم یو ده؟ دا ده؟ نه، دا ده. نو دلته به ټکمار وکوئ. نظارة 4 نظارة دا ده، دلته به ټکمار وکوئ. يصلي الخامس يصلي کم د دې دواړو کې کوم موز کوي؟ دا، دلته به ټکمار وکوئ. الجد شپږم ترازو. الجد کوم یو ده؟ جد، دا ده، دلته به ټکمار وکوئ. دا تمرین ختم شو. بل تمرین ته ځو. التدريب الثاني دویم تمرین. الف د الف بخش ده. اشر الى الصورة التي تسمع اسمها. اشاره وکوي هغه انځور ته چې تاسو د هغې نوم اورئ. نو زه تاسو ته نوم وایم، تاسو هلته اشاره وکوئ. سوره نو ما درته نوم وویلې، نو سوره کوم ځای کې ده؟ نو تاسو به دلته دا خو ټول سور دي که نه، جمع سور. نو تاسو مخکې لوستي وو چې سوره کومه وه؟ دا وه. راځو بل وایو. القرآن نو قرآن کومه ده؟ دا ده. الاسره دې کې اسره پیدا کوي کوم یو ده؟ کورنۍ. دا ده، دا به تاسو وایئ. همدارنګه بل درته وایم چې الجده نیا. دې انځورونو کې نیا کومه ده؟ دا ده، دلته به اشاره وکوئ. اوس ضد وایي دغه بې بخش کې وایي چې قل اسم سوره التي يشير إليها المدرس. ووایه د هغه انځور نوم چې مدرس ورته اشاره کوي. زه تاسو ته اشاره کوم چې وایم دا څه ده. مثلا دغه انځور ته راځم، دغلته هغه ږدمه وایم چې دا څه ده یا دا د څه انځور ده. تاسو به څه وایئ؟ مصله. دا مصله ده. درته وایم حمام کوم یو ده؟ حمام. دې ټولو کې حمام کوم ده؟ دا ده.
او یا په دغه عکس درته وایم چې دا څه ده نو تاسو به وایي معلمه اسانه تمرین ده انشاءالله. الوحدة الثانية دویمه برخه الدرس الثامن اتم درس مفردات اضافیه اضافي کلمات العرض وړاندې کول. انظر وګوره واستمع غوږ ونیسه واعد تکرار کړه. منګه مخکې شمار تر 5 پورې ویلی 1 2 3 4 5 ته 5 پورې منګه شمار لوستی و. اوس راځو د 5 نه تر 10 پورې ویو. دلته څو قلمونه دي؟ شپږ دانې. نو دلته شپږ دي. شپږو ته عربي کې څه وایي؟ 6. دلته څو دي؟ 7 دانې. نو 7 ته څه وایي؟ 7. دلته څو دي؟ 8 دانې. 8 ته څو وایي؟ 8. دلته څو دي؟ 9 دانې. 9 دانو ته څو وایي؟ 9. دلته څو دي؟ 10 دانې. 10 ته څه وایي؟ 10. ډېر اسانه ده. 6 7 8 9 10. زه تاسو ته اوله وایم 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ډېر اسانه دي. التدريب الأول لمړی تمرین ترازو سل بین العدد والصورة المناسبة، یعنی وصل کوي مناسب انظور سره مناسب عدد. اوس راځو یعنی دلته نه څو دانې دي؟ 7 دانې. د 7 دانو سره مناسب کوم عدد ده؟ 7. نو دا و دې سره وصلو یا دا ور اخلو دلته ورته لاندې لیکو. صحیح. اوس دلته څو دي؟ 8 دانې. 8 کومه ده؟ دا ده. نو ډیر اسانه تمرین دی، حل کوي تاسو خپله. ها التدریب ثانی دویم تمرین رتب الاعداد، یعنی عددونه سره منظم کوي. دلته بې نظمه دي نو تاسې دا عددونه سره منظم کوي، دغو خانو کې منظم کوي. اوس دلته 6 ده. موږ ویل چې 6 پسې څو راځي؟ 7. نو دا د 7 عدد به راواخلئ دې خانه کې به یې ولیکئ. بیا 7 نه وروسته څو راځي؟ 8. نو دا د 8 عدد به دلته ولیکئ. همداسې 9 او 9 به هلته ولیکئ، 10 به دلته ولیکئ. اسانه ده. التدریب الثالث دریم تمرین اشر الى العدد الذي تسمعه، اشاره وکوئ هغه عدد ته چې هغه تاسې اورئ. زه تاسو مثلا وایم 6 نو تاسې هلته ورته اشاره وکوئ. 6 کومه دي؟ تاسو ته وایم 6 دا دي. درته وایم 10 تاسو به اشاره وکئ چې دغه ده. اسانه ده انشاءالله. التدریب الرابع څلورم تمرین قل العدد الذي يشير اليه المدرس، یعنی هغه عدد وایي چې هغه ته مدرس اشاره کوي. زه تاسو ته یو عدد ته اشاره کوم، تاسې هغه ووایي چې هغې ته عربي کې څو وایي. ده 10 ته مثلا عربي کې ورته څو وایي؟ 10. ورته وایم د شپږو ته عربي کې څو اشاره مې وکوله، تاسې وایي 6. 9 ته څه وایي؟ 9. نو ډېر اسانه تمرین دا و زمونږ د نن ورځې درس چې ستاسو په حضور کې مو وړاندې کړ. تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، په پاک او مهربان خدای مو سپارو. یو بله غوښتنه تاسو نه کوو دوستانو چې زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه دغه ویډیوګانې له نورو هیوادوالو سره در سره شریکې کړئ. ډیره زیاته مننه. کور مو ودان، الله مو خوښ او خوشحاله لره. نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب پمینا منا ول قرآن درب کتاب نازل د پسردار دو جهان درب کتاب پمینا منا ول قرآن